د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر کال آمو سیند د خپلې څنډې په زرګونه هکتاره ځمکه ویجاړوي چې دغه حالت ځایي اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي. په کالدار ولسوالۍ کې آمو سیند له څو کلونو راهیسې د خلکو استوګنځایونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړي او همدارنګه په دې ولسوالۍ کې خلکو ته سترې ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي دي او د دې ولسوالۍ خلک او مسؤلین تل له دې اړخه کړېږي او ټینګار کوي چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین دي په دې ولسوالۍ کې د دوی د ستونزو د حل لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. امارات اسلامی میخواهیم که امی مردمی که زمینش دریا برده دیگه جای زمین توزیع کده بته اونا را بیخی مردم در بدر هستند زمین ندارن اونا را زمین مساعد شود که زمین بته. بسیار زیاد از زمین ولسوالی کالدار حتی قریه به قریه ولسوالی کالدار گرفتن تخریب کردن. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د کالدارې ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په تیر یوه کال کې د آمو سیند له غاړې 120 جریبه ځمکه او د خلکو کورونه، جوماتونه او تکیهخانې ویجاړې شوي دي او اړتیا ده چې د کرنیزو ځمکو او د کورونو د ویجاړېدو مخه د لوړپوړو چارواکو لخوا ونیول سي. هر سال هم میبره امسال زیادتر برده تقریبا 120 جریب 150 جریب زمینه امسال دریا برده. زمینای دولتی هم بود، خانه مردم هم بود، مدارس بود، مساجد بود. از هر قریه تقریبا 10 مسجد، 6 مسجد، 7 مسجد دریا برده. د یادونې وړ ده چې له څو کلونو راهیسې په کالدار ولسوالۍ کې د آمو سیند د اوبو راوتلو له امله یو شمېر سیمې ویجاړې شوي خو تر اوسه د چارواکو لخوا د خلکو د ستونزو د هوارۍ لپاره کوم جدي اقدام نه دی شوی.